ډاکټر صاحب ولسمشر غني په غوسه شوی دی. هغه وایي طالبان ډیر خطرناک لور ته روان دي، باید زموږ خبرې ومني. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني چې دا وخت په متحده عربي اماراتو کې دی، وایي چې افغانستان کې دا وخت بشري حالات په تیزۍ سره نور هم خرابېدونکی دی او تر اوسه صرف د نړیوال بشري مرستو د یو بشپړ بحران مخه نیول کیږي. ښاغلي غني د زیاته کړې پنجشنبې په ورځ په غږیز پیغام کې په سوشل میډیا کې خپور کړی او هغه کې یې د افغانستان په روانو حالاتو کې خپل نظر څرګند کړ. هغه وویل چې په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو یو خفیه سازمان واکمن دی. پخوانی صدر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې افغانستان هویت پیژندګلوۍ بحران خواته یوړل کیږي او که د دې کار مخه ونه نیول شي، د هغه په وینا دغه د کړکېچ نقصانات به اوږدمهاله او خطرناک وي. د پخواني صدر محمد اشرف غني وینا وه چې د افغانستان په مشترک ملي هویت باندې د بیلابیلو اړخونو حملې روانې دي او د دې کې د طالبانو تر نورو ډیر زیات سبب جوړیږي، ځکه طالبان هر هڅه چې زموږ ګډ ملي افتخارات دي له منځه وړي دي. اشرف غني د نړۍ ټولو مسلمانانو وغوښتل د هغې ډلې په وړاندې چې د اسلامي مقدس دین په نامه یې افغانان برمته نیولي دي، د افغانان او ولس سره د خواخوږي او پیوستون اظهار وکړی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر شرې.